د کندوز ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار د بڼې ښکلا او تنظیم په برخه کې ګړندۍ او پرلهپسې ګټورې هڅې. د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دورې د سر ښارګوټي څخه د کندوز تر هوایي ډګره د سړک په منځنۍ برخه کې د کټارو نصبولو، ګلدانونو جوړولو او د اوبو قطرې سیستم فعالولو د پروژې چارې شاوخوا 70 سلنه مخته تللي او ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په مختلفو انواعو سره موږ سیستم د قطره‌ایي یعنې د موږ ګلان او د ونو د سرسبزۍ د آبادۍ لپاره موږ دلته سیستم د قطره‌ایي هم په کار اچولی ده او بل د ښار د ښکلا په خاطر باندې تزیین د ښار په رابطه باندې چې دلته مختلفو انواعو باندې موږ دلته فلان نیولی چې دا ساحه باید په ښکلا باندې بدله شي او تنویر د جادي برابر شي. په ورته مهال د کندوز اوسیدونکي دغه پروژه د ښار په ښکلا او تنظیم کې اغیزمنه ګڼي او په راتلونکي کې د لا نورو رغنیزو او پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. بسیار یک گلای منظم، بسیار گلای خاص بوده که به یک معنای شهر یک معنای بسیار خوب بیه. کندوز زیباتر معلوم می شود، هموطنان ما صاحب کار می شود. اگر رقم پروژه که از در کندوز مثل همین وری پروژه اگر چند دانه دیگه هم باشد، همه هموطنان این که است صاحب کار می شود، صاحب یک لقمه نان می شود. د کندوز ولایت د دورې سر ښارګوټي پروژې چارې په داسې حال کې د بشپړېدو په حال کې دي چې اوس مهال د کندوز ولایت په کچه د یو شمېر لویو او وړو پروژو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به یې د دغه ولایت اوسېدونکو ته په بېلابېلو برخو کې ګډې اسانتیاوې رامنځته کړي. محمد الله چوال د افغانستان ملي ټلویزیون د کندوز ولایت د دورې سر ښارګوټی.